د کنز عمال لیکي چې ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې منافقینو ځانونه ښکاره کړل او د مدینې په شا او خوا کې ځینې خلکو له زکات ورکولو نه انکار وکړه او له اسلامه واوښته عجمو ګوتڅنډنې پیل کړې او په یو مخصوص ځای کې د راټولېدلو ژمنه وکړه او ویې ویل د هغه چا قصه پای ته ورسېده پیغمبر علیه السلام ښیي چې له عمله یې عربانو د دې مسلمانانو مرسته کوله ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې خبر شو ټول انصار او مهاجرین راټول کړل او ورته ویې ویل تاسو خبر یاست چې ځینې خلکو له زکات ورکولو انکار وکړ او له اسلامه واوښتل او عجمو مشوره کړې ده چې په دې مخصوص ځای کې به راټولیږي یعنې په نهاوند کې او پر مسلمانانو به د برید لارې چارې لټوي نو په دې هکله ما ته مشوره راکړئ چې څه باید وکړو ټول مهاجر او انصار چپ شول له څه فکر کولو وروسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سر راپورته که او ویې ویل ای د رسول الله خلیفه زما رایه دا ده که دا خلک یوازې لمونځ کوي او زکات نه ورکوي نو اوس یې همداسې پرېږدئ ځکه چې دوی نوي مسلمان شوي دي او لا یې زړونو ته پوره اسلام نه دی ننوتی بیا چې الله رب العزت مسلمانانو ته ځواک ورکه هغه وخت به یا دوی په خپله د خیر لار ته راشي یا به جنگ ورسره وکړو او اوس خو په دغو انصارو او مهاجرو کې د عجمو د مقابلې وس نشته ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته مخ ور واړو هغه هم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په شان خبره وکړه بیا یې حضرت علی کرم الله وجهه ته وکتل هغه هم دغه خبره وکړه او بیا ټولو انصارو او مهاجرو همدا رایه خوښه کړه خو د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه رایه بله وه ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه را ولاړ شو منبر ته وخوت له حمد او ثنا وروسته یې داسې وویل الله رب العزت چې محمد صلی الله علیه وسلم ته پیغمبري ورکړه هغه وخت د حق منونکي ډیر کم او بې اثرې خلک ول اسلام ناپېژنده او نه زغمېدونکی دین و رسۍ یې کمزورې او د منونکو شمیر یې ډیر کم و خو بیا الله رب العزت د پیغمبر علیه الصلاة والسلام له برکته ټول را یو ځای او تلپاتې غوره ډله یې وګرځوله قسم په الله زه به د الله په امر تر هغو له دوی سره جهاد کوم چې الله رب العزت خپله وعده پوره کړي زموږ وژل شوي به شهیدان او جنت ته ځي او چې څوک پاتې شي هغوی به پر ځمکه د الله رب العزت نایبان او د بندگانو یې وارثان وي
الله تعالی په دې آیت کې حق پریکړه کړې ده او هیڅوک د هغه پریکړه نشي بدلولی. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الله تعالی ستاسو د هغو کسانو سره چې ایمان راوړی او ښه عملونه کړي وعده کړې ده چې هغوی به په ځمکه کې هماغه شان خلیفګان وګرځوي لکه چې له هغو څخه مخکې تیر شوي خلک یې ګرځولي ول. کما استخلف الذین من قبلهم. بیا یې ویلې قسم په الله که دا خلک ماته له هغې رسۍ راکولو هم انکار وکړي چې د زکات له څارویو سره محمد رسول الله ته ورکوله او بیا یې ټول انسانان او پیریان او انکاڼي او بوټي هم تر څنګ ودرېږي زه به تر مرګه جهاد ورسره وکړم. ځکه چې الله رب العزت داسې نه دي کړي چې لومړی لمونځ او زکات جلا جلا یاد کړي او بیا یې یو ځای کړي دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا خبرې واورېدې ویې ویل الله اکبر. قسم په الله زه اوس پوه شوم چې ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې څه وویل همدا حق دی. رومیانو سره د جنگ په هکله د ابابکر صدیق مشوره او جهاد ته هڅونه. ابن عساکر لیکي چې قاسم بن محمد رحمه الله د یو اوږد حدیث په یوه برخه کې وایي ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو ځل د وینا لپاره منبر ته وخوت. له حمد او ثنا او درود وروسته یې وویل هر کار خپل بنسټونه لري. څوک چې هغه خپل کړي بیا د کار په لړ کې هیڅ ستونزه نه ویني او څوک چې یو کار د الله د رضا لپاره کوي الله رب العزت یې مرسته کوي. په هر کار کې پوره هڅه او اعتدال کوي ځکه اعتدال انسان ډیر ژر خپلې موخې ته رسوي. خبردار څوک چې دین نه لري هغه بې ایمانه دی او څوک چې په یو کار کې تدبیر نه لري هغه یې له ثوابه بې برخې دی او له ښه نیت پرته عمل هیڅ دی. خبردار د الله په کتاب کې چې د جهاد کم ثوابونه یاد شوي دي ښایي هر انسان ورته لیوال وي. جهاد هغه عمل دی چې الله رب العزت له برکته مسلمانانو ته په دنیا او آخرت کې عزت او سرلوړي ورکړه. اسحاق بن یسار رحمه الله وای خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه چې له جنگ نه خلاص شو لا په یمامه کې و چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لیک ورته راغی او داسې پکې لیکل شوي و د الله بنده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفه ابوبکر لخوا خالد بن ولید او د هغه ټولو ملګرو ته السلام علیکم. زه ستاسو په وړاندې د هغه رب ستاینه کوم چې یوازې هغه د عبادت وړ دی. ټولې ستاینې هغه الله لره دي چې خپله وعده یې پوره کړه د خپل بنده مرسته یې وکړه دوستان یې عزتمن او دښمنان یې ذلیل کړل او پر لښکرو یوازې برلاسه شو. الله تعالی هغه یوازینی ذات دی چې فرمایي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم
الله ستاسو د هغو کسانو سره چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي وعده کړې چې هغوی په ځمکه کې هماغه شان خلیفګان وګرځوي لکه چې له هغو څخه مخکې تیر شوي خلک یې ګرځولي ول. د هغو لپاره به هغه دین پر محکمو بنسټونو ودروي چې الله تعالی ورته خوښ کړی او د هغو د ویرې اوسنی حالت به په امن ورته بدل کړي. هغوی د زما بندگی کوي او زما سره د کوم شی نه شریکوي او څوک چې له دې وروسته کفر غوره کړي نو همداسې کسان فاسقان دي. ومن کفر بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. بیا یې لیکلي وو دا د الله رب العزت هغه وعده ده چې هیڅ کله به دروغ نشي او په دې کې هیڅ شک نشته. الله رب العزت پر مسلمانانو جهاد فرض کړی لکه چې په سورة بقره کې فرمایي کتب علیکم القتال وهو کره لکم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. له کفارو سره جګړه در باندې فرض شوې ده حال دا چې هغه درته بده ښکاري خو ښایي تاسو به یو شی بد ګڼئ او هغه به درته ښه وي او ښایي یو څه به خوښوئ خو هغه به درته بد وي. الله ښه پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. او بیا یې لیکلي هغه چارې غوره کړئ چې له امله الله رب العزت خپلې ژمنې پوره کړي او څه چې در باندې فرض کړي دي هغه ومنئ اگر که په وړاندې مو ډېر خنډونه پراته وي کړاوونه وګالئ لرې مزلونه وکړئ او د ځان او مال تاوانونه وګالئ ځکه چې دا هر څه د الله رب العزت د ورکړې په مقابل کې کم دي. د الله په لاره کې جهاد وکړئ الله رب العزت دې پر تاسو ورحمیږي. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل الله. اوځئ که سپک وئ که درانه او د الله په لاره کې په خپلو مالونو او سرونو جهاد وکړئ. بیا یې لیکلي وو تاسو د خبر یاست چې ما خالد بن ولید ته عراق ته د تللو امر کړی. دی دې زما تر دوهم امره پورې هلته وي نو تاسو ټول د ده ملګرتیا وکړئ او سستي مه کوئ ځکه چې څوک هم په دې لاره کې له ښه نیت سره اوځي الله رب العزت ډیر اجرونه ورکوي. تاسو چې عراق ته ورشئ زما د بل امر په تمه همالته اوسیږئ. الله رب العزت دې زموږ او ستاسو د دنیا او آخرت چارې سمې کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه خط و خالد بن ولید ته. نور به مو واورو قدرمنو اوریدونکو خو د یوې دمې نه وروسته. جانان جانان مدینہ راته یادېږي هر زمان زمان مدینہ راته یادېږي هر زمان زمان مدینہ پر زړه مې اوري ته جانان جانان مدینہ راته یادېږي هر زمان قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. عبدالله بن ابي اوفای خزاعي رضی الله تعالی عنه وایي ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه غوښتل چې رومیانو سره جهاد وکړي نو زما په ګډون یې ځینې نور صحابه کرام چې پکې حضرت علي، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابي وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنهم او ځینې نور مهاجر او انصار صحابه چې په بدر کې ګډون کړی و یا یې نه و کړی را وغوښتل. ټول چې را یو ځای شول ابابکر صدیق پاڅېد او وی ویل پر موږ د الله تعالی دومره ډیر نعمتونه دي چې زموږ ټول نیک عملونه هیڅ مقابله نشي کولی. نو ټولې ستاینې هماغه ذات لره دي چې ستاسو خبره یوه کړه، ستاسو ترمنځ یې اړیکې سمې کړي، اسلام ته یې رهبري کړئ،
او شیطان یې داسې درنه لرې که چې اوس د دې تمه هم نشي کولی چې تاسو به له الله رب العزت سره شریک ونیسئ. اراکوزیا راډیو. نن ټول عرب د یو مور او پلار زامن دي. زه غواړم روم ته مجاهدین ولیږم چې الله رب العزت د جهاد په مټ د مسلمانانو مرسته وکړي او خپله کلمه اوچته کړي. د دې کار هر اړخ ته د مسلمانانو ګټه ده، ځکه که څوک ووژل شي هغه به د شهادت لوړې درجې ترلاسه کړي او الله سره چې څه دي هغه د نیکانو لپاره غوره دي او ژوندي به مو د اسلام په دفاع کې عمر تیروي، نو الله رب العزت به د مجاهد ثواب ورکوي. دا زما رایه ده، اوس تاسو په دې هکله خپلې رایې وړاندې کړئ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پاڅېد، خپله وینا یې داسې پیل کړه: ټولې ستاینې هغه ذات لره دي چې له خپل مخلوق نه څوک وغواړي د خیر لپاره یې غوره کوي. بیا یې ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته مخ ور واړو او وی ویل: قسم په الله، موږ هیڅکله هم د خیر په کار کې ستانه نه یو وړاندې شوي او دا د الله فضل دی، چاته چې وغواړي ور یې کړي، او الله رب العزت د ستر فضل څښتن دی. هو، ما غوښتل چې تا سره ووینم او په دې اړه خبره در سره وکړم، خو ته راڅخه وړاندې شوې او الله تعالی د نیکې لارې لارښوونه درته وکړه. زما هم همداسې خوښه ده. د اسانو لښکرې او پلي مجاهدین ډلې ډلې ولیږه. الله رب العزت د خپل دین مرسته کوونکی دی او اسلام او مسلمانانو ته عزت ورکوونکی دی. بیا عبدالرحمن بن عوف پاڅېد او وی ویل: ای د رسول الله خلیفه، دا رومیان او بنو الاسفر دي، تیرې اوسپنې او کلکې څټې دي. زه فکر نه کوم چې له تدبیر پرته به موږ د چپاو له لارې پر هغوی برلاسي شو، بلکې ښه دا ده چې لومړی د اسانو په ملاتړ د مجاهدینو یوه ډله ورولېږه. هغوی به د روم په یوه څنډه ناڅاپه برید وکړي او بیرته به په شا راشي. څه وخت وروسته دې بیا ناڅاپه ورشي او چې څو ځله همداسې وکړي، په هغه سیمه کې به دښمن ته ماتې ورکړي او یوه څنډه به ترې ونیسي. بیا به له یمن، ربیعه او مضر قبیلو له لرې سیمو څخه نور مسلمانان را وغواړه، نو که خوښه دې وي پخپله هم ورسره ولاړ شه او یا هغوی ورولېږه. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه دا خبرې وکړې او چوپ شو. ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیا نورو صحابو ته مخ ور واړوه او وی ویل: ستاسو څنګه خوښه ده؟ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورته وویل: زما رایه دا ده چې ته د مسلمانانو خواخوږی او پر هغو مهربان یې، نو چې کله په یوه رایه کې د هغوی لپاره خیر وینې، درنګ مه کوه او عملي کولو ته یې مټې رانغاړه. هیڅوک پر تا بدګماني نه لري. طلحه، زبیر، سعد، ابو عبیده، سعید بن زید رضی الله تعالی عنهم او د مجلس نورو ګډونوالو په یوه خوله د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د رایې ملاتړ وکړه او وی ویل: ای د رسول الله خلیفه، ته چې په کم کار کې خیر وینې هغه عملي کړه، موږ نه ستا مخالفت کوو او نه دې تورنوو. دا او دې ته ورته نورې خبرې وکړې او چوپ شو. حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې په مجلس کې ګډون درلود، غوږ نیولی، نو ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ترې پوښتنه وکړه: ابوالحسنه، ستا څه رایه ده؟ هغه ورته ویل: زما رایه دا ده که ته پخپله او یا ملګري ورولېږې، انشاء الله الله رب العزت به مو مرسته وکړي.
ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل الله تعالی دې د خیر زیری درکړي دا دې له کوم ځای نه معلومه کړه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته وویل ما له پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه اوریدلی دي چې رسول الله فرمایل دا دین به مخ په وړاندې روان وي تر دې چې اسلام او مسلمانان به په خپلو ټولو دښمنانو برلاسی شي. ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل سبحان الله څومره ښه حدیث دی. او حضرت علی کرم الله وجهه ته ویل زه دې ډېر خوشحاله کړم الله رب العزت دې تا ډېر خوشحاله کړي. ابابکر صدیق بیا پاڅېد وینا یې پیل کړه له حمد او ثنا او درود وروسته یې ویل ای خلکو الله تعالی تاسو ته د اسلام نعمت درک او په جهاد یې عزتمند کړی او د اسلام له برکته یې پر ټولو دینونو غوراوی درکه. نو ټول د روم غزا ته ځانونه تیار کړئ. زه تاسو ته مشران ټاکم او جنډې درکوم. د خپل رب اطاعت کوئ او د مشرانو مخالفت مه کوئ. نیتونه او خوراک څکاک پاک وساتئ. بېشکه الله تعالی له هغو خلکو سره مل دی چې تقوا کوي او هغوی چې نیک چارې دي. راوي وایي ټول خلک چوپ شول او د ابابکر صدیق خبرې ځواب نه کړې. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پاڅېد او ویل ای مسلمانانو تاسې ولې د رسول الله د خلیفه خبره نه منئ؟ دی خو مو هغه څه ته وربولي چې ژوندي کوي مو. که چیرې ګټه نږدې او سفر آسانه وی بیا خو به مو ډېر ژر هرکلی کړی وی. په دې خبر عمر بن سعید پاڅېد ویل ای عمره ته په کوم بنسټ پر موږ د منافقانو مثالونه تپې؟ که موږ د دې خبرو هرکلی ونه کړ نو تا ولې لومړی مخالفت وکړ؟ اوس چې عمر ورته څه وایي دا به اورو خو په بلې خپرونه کې. نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ. زمان مدینہ حضرت صدیق حضرت عمر شیخین دی پوکی حضرت صدیق حضرت عمر شیخین دی پوکی حمد علی حمد